بسم الله الرحمن الرحیم. د بهر ملک نه ډیر زیات خلک دغه مسالې پوښتنه کو چې حکومت جماعتینا ټوټل بند کړی دي. آیا میژو په خپل رهایشګاه کې په خپل کورینا کې د جمیل مینز کې یو میژ صرف د مشپشیل مینز کې کسې په دا سلسله کې درې قسمه ممالک دي. ایک نمبر باندې خو هغه ممالک دي چې هغه غیر مسلم ممالک دي، او په دوم نمبر باندې هغه اسلامی ممالک دي چې په هغه کې حکومت جماعتي نه بند کړی دي او د جمیل منځ موقوف کړی دی. او درم هغه اسلامی ممالک دي چې پاکي هیڅ قسم ممانعت نشته. په اول نمبر باندې هغه غیر مسلم ممالک دي. دغه باره کې علماء کرام او مفتیان کرام دا فرمایي چې داسې ملک د پورا اذن حاکم شرط نه دی. د حاکم وخت حکم دا شرط نه دی، بلکې مسلمون چې کله جمع شي د جمیل منځ کړی شي، او د جمیل منځ د پورا جماعت شرط نه دی، بلکې که په داسې ملک کې څو مسلمون ها جمع شي او هغه د جمیل منځ په جمع سره کړی شي. او د جمیل منځ د پورا چې کوم تعداد یو امام او درې چې کوم بالغ مقتدیون دا وی بیا د جمیل منځ په جمع سره کړلی شي. او د جمیل منځ د پورا کیما چې عام خطبه ویلی شي د معمول مطابق یغه خطبه ویلل ضروری نه دي، بلکې صرف حمد و ثنا او داسې درود شریف یا د قرآن کریم یو نیم آیات یا یو نیم وړیکه سورت چې څوک وایي بیا د یو خطبه وشوله. په دوم نمبر باندې هغه عرب ممالک دي چې په هغه کې د جمیل منځ موقوف شوی دی. نو چونکې دغه دارالاسلام دی او په دارالاسلام کې اذن حاکم شرط دی. استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله او نور جید علماء کرام او مفتیان کرام دیغه ها دغه رایدو چې په هغه ملکینه کې حکم حاکم شوی دی چې توسه د جمیل منځ نه ما کوي، نو د اذن حاکم دغه خلاف ورزي ما کوي چې توسه بیا د جمیل منځ نه کوي، بلکې حاکم وخت چې کوم اعلان کړی دی توس په هغه باندې عمل کوي. او په کورینا کې توس د مشپشیل مینز په جمع سره کړی شي او انفرادي طریقه باندې کړی شي. او داسې ملک چې هغه اسلامي وي او پاکه اذن حاکم دا اعلان کړی وي چې توس د جمیل منځ نه ما کوي، نو هغه خلک په جماعتینه کې د جمیل منځ نه نشي کړلی، بلکې په کورینا کو د مشپشیل مینز هغه اهتمام کو. درم نمبر باندې لکه څرنګه ملک پاکستان یا نور داسې اسلامی ملکینه چې په هغه کې حاکم وخت د جامع د منځ نه څوک نوی معنی کړي، نو په داسې علاقه کې خلته په چار دو چې د یغه پورا علماء کرام یا ماهرین صحت چې کوم احتیاطي تدابیر بیان کړي دي په هغه د عمل وکړو او میز د په جمع سره کو. مطلب چې کله د کورنر وځي هغه د سینیټایزر استعمالوي، هغه د لوس صفه کوي او ماسک د استعمالوي، او داسې په چار دو چې کم نه کم وخت دی په جمعته کې په یو مجمع کې تیر کو. په منځنه مخ کې ها او ورسته دا ټول سنتونه دی په کور کې کو، دغه ها ډیر زیات فضیلت دی. او داسې او داسته ها دی په کور کې کو او بیا د جامع د منځ ته ځي. نو په داسې طریقه چې کله میش احتیاطي تدابیر استعمالوي، نو په داسې صورت کې میش د جامع منځینه ته تللی شي. نو درې قسمه ممالک دي. یو غیر اسلامی ملکینه د یغه د پورا اذن حاکم شرط نه دی، بلکې په خپل مرضی سره هغه د جمیل منځ په جمع سره کړلی شي. او کوم عرب ممالک دي، سعودیه شو، قطر شو یا نور اسلامی ملکینه چې دي، که یغه کې حکومت جماعتینه بند کړی وي بیا د په خپل کورینا کې د مشپشیل منځ په جمع سره کړلی شي، د جمیل منځ نشي کړلی. او داسې هغه اسلامی ملکینه چې په هغه کې حاکم وخت د جامع د منځ نه څوک نوی معنی کړي، نو هغه احتیاطي تدابیر استعمالول سره سره په جمعته کې د جامع منځ کړلی شي.